سلامونه کې هیله ملګرو په دې هیله ټول روغ جوړ اوسئ. بلال زیم یو ځل بیا له تاسو سره مخاطب یم او په یو نوي سیریز باندې غږیږو. په دغه سیریز کې د نړۍ تر ټولو لوی مارکیټ فورکس په اړه خبرې اترې کوو. فورکس څه شی دی، څنګه کار ترسره کوي او موږ او تاسو څنګه کولی شو له دغه بازار ګټه واخلو، مخې ته لاړ شو. مخکې له دې نه چې لاړ شو د فورکس په اړه وغږیږو، فورکس کې د کار کولو په اړه وغږیږو، فورکس کې د پرمختګ په اړه وغږیږو. تر ټولو لومړی باید دا یادوري وکړم چې فورکس تر ټولو تیز مارکیټ دی، تر ټولو غوره مارکیټ دی او په دغه بازار کې به ډېر زیات په احتیاط سره کار کوئ تر څو له ضرر سره مخ نه شئ. څومره چې تاسې رسک ډېر اخلئ هماغومره به ډېر زیات د ضرر سره مخ کېږئ. نو مخکې له دې نه چې لاړ شو په فورکس باندې لږ زیات وغږېږو. هغه څه چې ما له دغه بازار څخه اخیست کړي دي هغه دا دی چې دې کې باید تاسې یوازې اولنی شي چې باید هغه د منځه یوسئ، هغه ستاسې حرص دی چې د 5 په ځای باید 20 15 30 وګټم. نه، 5 په ځای 1 وګټم، راحته کار دی، مخې ته لاړ شم او کار پکې وکړم. نو په دغه سیریز کې زه په دې غږېږم چې فورکس بازار دی څه شی، څنګه کار ترسره کوي، څنګه فعالیت ترسره کوي او هغه مهم موضوعات څنګه دي، څه رقم دې بازار ته داخل شو، څنګه ټریډ وکړو، څنګه سټاپ لوز کېدو، څنګه ډي پي کېدو. ټول موضوعات تاسو ته یو په یو باندې په دغه سفر کې شریکې کېږي او ډېر زر به تاسو دا ټول معلومات تاسو ته راوړي تر څو شئ کولی ګټه ترېنه واخلئ. نو په همدغه اساس باندې موږ او تاسې دغه سیریز پیلوو تر څو تاسو وشئ کولی ګټه ترېنه واخلئ. که کوم ملګری سوال او پوښتنه لري کولی شي مستقیما وټساپ کې مسیج وکړي او مخې ته لاړ شي. راځو نن په لومړۍ برخه باندې غږېږو. لومړۍ برخه دا ده چې فورکس بازار څه شی دی او څنګه کار ترسره کوي. راځئ لږ په فورکس بازار وغږېږو او بیا به مخې ته لاړ شو. مخکې دې نه چې لاړ شو په نورو موضوعاتو او اصطلاحاتو باندې وغږېږو. تر ټولو مهم څیز چې تاسې باید په دې باندې پوه شئ، فورکس د نړۍ تر ټولو لوی مارکیټ دی چېرته چې د ورځې 6.6 تریلیونه او تریلیون ډالر تجارت ترسره کېږي او د پیسو تبادلات کېږي. عینا لکه څنګه چې موږ پخوا پیسې په کیش باندې بدلولې او صرافانو پکې لږ څه ګټه کوله، همدغسې تاسې هم په دغه بازار کې ګټه کوئ او په اخري 4 ډیجټ 3 ډیجټ باندې ځینې کرنسي 3 ډیجټ یا نمبر عدد لري او ځینې 4 لري، نارمل کې 4 وي. تاسې په هماغه ترتیب باندې کار کوئ او ګټه ترې اخلئ. نو تر ټولو لومړی دا چې باید په دې پوه شئ چې فورکس بازار د نړۍ تر ټولو لوی بازار دی چې د ورځې 6.6 تریلیون ډالره په دې بازار کې تجارت ترسره کېږي. دوهم څیز دا ده چې تاسې په دې بازار باندې پوه شئ چې دا څنګه کار ترسره کوي، څوک په دې کې کار ترسره کوي. تر ټولو لومړی دلته بانکونه دي، غټې کمپنۍ دي او ورسره خوا کې غټ غټ سازمانونه دي. د هغه څخه وروسته موږ او تاسې ریټیلران یو. ریټیلران څه معنا چې موږ او تاسو سره ډېرې کمې پیسې دي او دغه پیسې په دې بازار کې هېڅ ښکاري هم تر دې اندازه پورې په دغه بازار کې لویې پیسې شته چې 6.6 تریلیونه په دې بازار کار کوي. فورکس د نړۍ تر ټولو لوی بازار چې د ورځې 24 ساعته فعال وي او دې کې موږ او تاسې ډېر زیات سلطې شو. دا بازار په مهمو برخو باندې کار کوي او تر ټولو ډېر تاثیر چې په دې باندې دی هغه د انالایسس دی، ټیکنیکل انالایسس دی، فنډامنټل انالایسس دی چې دا دواړه برخې ډېر زیات کار کوي چې په دې پورې ډېر زیات اړه لري. تر ټولو مهم څیز هغه جیوپولیټیکل چینجز دي چې هغه ډېر زیات په دې بازار باندې تاثیر لري او ډېر زیات بازار ښکته او پورته دی. نو کله چې موږ او تاسې دې مارکیټ ته راځو نو موږ او تاسې باید په دې شیانو ځان پوه کړو چې انشاءالله په همدغه سیریز کې مکمل په دې غږېږو چې د کوم ځینې معلومات ترلاسه کړو، کوم خبرونه چې باید موږ او تاسې کار ورباندې وکړو، څنګه موږ او تاسې پوه شو باندې نیوز ټایم څه شی دی او دا ټول موضوعاتو باندې قدم په قدم باندې غږېږو. نو دا موږ او تاسو لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې موږ او تاسو د فورکس مارکیټ په اړه پوه شو، فورکس مارکیټ په تعریف باندې پوه شو او مخې ته لاړ شو. راتلونکي ویډیو کې په دې باندې خبرې اترې کوو چې پیپس څه شی دی، لیورېج څه شی دی، سټاپ لوز څه شی دی، سپریډ څه شی دی، کمیشن څه شی دی. په دغه موضوعاتو باندې موږ او تاسې په راتلونکي ویډیو کې خبرې اترې کوو. نو د راتلونکو ټولو ویډیوګانو د لیدو لپاره همدغسې د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. یاد مه باسئ چې دا د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو ګټه ترې واخلئ. او یو څه چې ډېر زیات مهم دی، موږ ستاسو لپاره د فري سیګنلونو یو ګروپ جوړ کړی چېرته چې تاسې کولی شئ بغیر له ډېر زیاتې پوهې فقط واخلئ او خرڅ کړئ، په دغه بازار کې ګټه واخلئ او مخې ته لاړ شئ. نو تاسې کولی شئ د ویډیو ډسکرپشن کې دغه لینک در سره کلیک کړئ او زموږ د ټلیګرام ګروپ در سره جوین کړئ. او د دې نه غیر که چېرته تاسو غواړئ کمال همکاري ترلاسه کړئ نو کولی شئ مستقیما زموږ د سپورټ سیستم سره اړیکه ونیسئ تر څو تاسو سره مرسته وکړي او
دغه بازار ته داخل شئ. نو په دې ټولو موضوعاتو به قدم په قدم باندې غږېږو او تاسو سره به مرسته کوو تر څو تاسو وشئ کولی ګټه له دغه بازار واخلئ. د راتلونکي ویډیو دپاره زموږ سره اوسئ.